بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك يوصل التتسلويختم نمبر صفحة دي كتاب لملاي جلد وما وحدة الوحدة السابعة نهدير شم نمبر درس يوصل پنزوسم نمبر صفحة ده يوصل نهد سلويخ صفحة مو لوستلوي په 150 نمبر صفحه کې ملخص التراکیب دی. څومره د جملو جوړښتونه چې دي زم هغه زی یا هغه راغی یا زبا معلم شم زبا زده کوونکی شم زه زده کوونکی یم مکتب لرې دی مدرسه نږدې ده. دغه اصطلاحات د جملو جوړښتونه کې نن مطالعه کوو چې څنګه جوړیږي. موږ تقریبا شپږ جدول لرو. د شپږ وړه جدولونه مطالعه کوو. سأكون مدرسا زبا ښوونکی شم. سأكون طبيبا زبا ډاکټر شم. سأكون طالبا زبا زده کوونکی شم. أكون او سأكون ترمنځ فرق ما بار ویلی دی. أكون طالبا ډاکټر کېږم. سأكون طالبا او سأكون طبيبا زبا ډاکټر شم، یعنی د راتلونکي خبره ده. سأكون مدرسة زبا ښوونکی شم. مذکر او مؤنث لپاره سأكون هیڅ فرق نه کوي. یعنی کله چې د ځان په هکله زه خبرې کوم په متکلم صیغه کې د مؤنث او مذکر د ښځې او نارینه لپاره هیڅ فرق نه کوي. مثلا زه وایم که زه هلک یم زه وایم زه څکم زه خورم آکولو. که زه جینۍ یم آکولو فرق نه کوي. که تا ته وایم تأکلو که نارینه که ښځینه تأکلینه. نو ما ویل چې په متکلم کې هیڅ فرق نه کوي که زه ډاکټر کېږم که زه ډاکټره کېږم. نو دلته هیڅ فرق نه کوي. سأكون طبيبة زه به ډاکټره شم. سأكون طالبة زه به زده کوونکې شم. دلته د ماضي او امر صیغه ده. کتابه لیکلی دی یا ویلی که ماضی زمانه ده، یعنی لیکل ختم شوی. اکتب ولیکه امر دی. شربه اشرب وسکه. قرأ ویلوسته. اقرأ ولوله. کنسه جاروی وکړه. اکنوس جارو وکړه. شاهده ویکته. شاهد وګوره. غسله اوس دلته په دریم جدول کې ماضي مضارع امر موږ درې زمانې لرو. د وخت درې حالته لرو د فعل. یو ماضي، د ماضي په تفصیل سره وایو خو لږ بیا پرون مې لږ تفصیله بله ورځ ورکړی، نن بیا لږ تفصیل پرې ورکوو. ماضي فعل درې قسمه دی. وبخئ فعل درې قسمه دی. ماضي تعریف دا دی چې تر کوم وخته خبرې کوم. دا اوس د دې نه مخکې چې هر څه تر سره شوي دا ماضي دی. کله چې خبرې کوم تر دې پورې چې کوم کارونه تکمیل شوي دا ماضي دی. مضارع بیا دوه قسمه دی، حال او مستقبل. حال دا دی چې الف تا یا نون اتینه، دا مې ډېر پخوا شرحه کړی دی د کتاب په سر کې. اتینه الف تا یا نون دا چې د فعل په سر کې راشي اذهبو یذهبو تذهبو نذهبو، دا چې دی دا حال دی. یعنی اوس ګوره یغسلو یشربو یقرأو لولي جارو کوي ویني لیکي وینځي، دا ټول حال دی. که چېرته سین لکه سأکونو او سوف پرې داخل کو سیغسلو سوف یغسلو سیشربو سوف یشربو، دا به څه شي؟ دا به مستقبل شي. یشربو سکي سیشربو وبسکي. یقرأو لولي سوف یقرأو بیا به ولولي. او اغسل پریمینځه امر دی. نو ماضي مضارع امر. غسله پریمینځه. یغسلو وینځي یا پریمینځي. اغسل ومینځه پریمینځه. شربه وڅښه. یشربو څښي. اشرب وڅښه. قرأ ولوسته. یقرأو لولي. اقرأ ولوله. ولوله یعنی ولوله. کنسه جارو کړ. یکنسو جارو کوي.
اوکنوس جارو وکړه. شاهده ویني ګوري. یشاهدو ویني. وبخښئ شاهده کې لکه چې سهو شم. شاهده کتلی دی یا ولیده. یشاهدو ویني یا ګوري. شاهد وګوره یا ووینه. کتبه لیکلی دی یا ولیکه. یکتبو لیکي. اکتب ولیکه. څلورم جدول. انا طالب فی جامعة دمشق. زه د دمشق په پوهنتون کې زده کوونکی یم. انا طالبة فی جامعة ام القرى. طالبة زده کوونکي. نوره جمله وګورئ فرق نه کوي. زه د ام القرى په پوهنتون کې زده کوونکی یم. انا طالبة فی کلیة الطب. زه د طب په پوهنځي کې زده کوونکی یم. انا طالب فی کلیة العلوم. زه د ساینس په فاکولته یا پوهنځي کې زده کوونکی یم. انا طالبة فی کلیة التربیه. زه تربیه او تعلیم په پوهنځي کې زده کوونکی یم. راځو دا ځای د فلانکي ځای نه لرې دی. پنځم نمبر جدول دی. البیت بعید عن المدرسة. البیت کور بعید لرې دی عن المدرسة د ښوونځي نه. ګورئ بعید د مذکر لپاره استعمالیږي. بعیدة د مؤنث اسم لپاره استعمالیږي. او مؤنث او مذکر اسم که چا نه وي لوستی یا در هیر شوی وي نو د نحوې او صرف د برخې درس بیا کتلی شي. البيت المسجد بعيد عن البيت. الحمام بعيد عن الغرفة. مؤنث ترازو. المدرسة بعيدة. ګورئ دلته هم تا مربوطه ده دلته هم تا مربوطه ده. دلته تا مربوطه نشته یا مؤنث اسم نه دی مذکر اسم دی نو دلته هم مذکر دی. الجامعة بعيدة عن المسجد. پوهنتون د مسجد نه لرې دی. الغرفة بعيدة عن الحمام. کوټه د تشناب نه لرې ده. شپږم نمبر جدول دی. فی ای جامعة تدرس. په کوم پوهنتون کې درس لولې. که مذکر اسم وي که د نارینه نه پوښتنه کوي. که د ښځې نه پوښتنه کوي چې په کوم پوهنتون کې درس لولې. فی ای جامعة تدرسین. که چیرته د نارینه نه پوښتنه کوي چې په کوم جومات کې لمونځ کوي. فی ای مسجد تصلی. که د ښځې نه پوښتنه کوي فی ای مسجد تصلیین. که د نارینه نه پوښتنه کوي چې په کوم کور کې اوسیږي. فی ای بیت تسکنو. که د ښځینه نه پوښتنه کوي فی ای بیت تسکنین. په کوم کور کې اوسیږي. که د نارینه نه پوښتنه کوي چې په کومه کوټه کې خوب کوي. فی ای غرفة تنامو. او که د ښځینه نه پوښتنه کوي فی ای غرفة تنامین. فی ای مکتبة تقرأ. د مذکر لپاره په کومه کتابخانه کې لولي. فی ای مکتبة تقرئین. په کوم مکتبه یا کتابخانه کې لوستل کوي یا لولي. ما بله ورځ تاسو ته ویلي د املا په هکله. دلته وګورئ تقرأو حمزه د الف د پاسه راغلې ده. تقرئین. ګوره دلته د الف د پاسه چې د الف د حمزه نه مخکې زور دی فتحه ده او د هغې د پاسه پیښ دی. نو د څه د پاسه به لیکل کېږي؟ د الف د پاسه. دلته وګورئ د حمزه نه مخکې فتحه ده زور دی خو د حمزه نه لاندې زیر دی تقرئین. نو دا حمزه به په چیش کې لیکل کېږي؟ د یا په خانه کې به لیکل کېږي. دې ته باید تاسې متوجه اوسئ. ان شاء الله سبحانه وتعالی د املا په برخه کې به هم دا ډېر واضح کړو. 150 نمبر صفحې ته ځو. الاصوات وفهم المسموع. بیا هم د حروفو د ادا برخه ده. لومړی الاصوات. نن د عین او غین ترمنځ کوم فرق چې دی وبښئ د غین او قاف ترمنځ.
دا عموما د غیر عربو لپاره نه دی، اکثره عرب ورونه په دې کې غلطیږي، یا هغه عرب ورونه چې هغوی لکه مصري لهجه وي که نه، لکه عموما قاف ته ګاف وي که نه، او دې ته ګاف وي، یا فرض که موږ وایو قاله هغوی وایي ګاله، سره د دې چې لیکل کېږي نه، نو اکثره عرب و غیر عرب ورونه په تلفظ کې مختلفو حروفو کې سهوه کېږي. راځو نن دا زه وایم تاسې راپسې تکراروئ. استمع و اعد، غوږ شه او تکرار کړه. غسان، غیث، غالب، غانم، غدير، غزالة. التدريب الثاني استمع وأعد، غوږ شه او تکرار کړه. قاف او غین ترمنځ چې کوم تفاوت دی هغه باید تاسې درک کړئ. قال، غال، قام، غام، قر، غر، قبور، غبور، قلبت، غلبت، باقون، باغون، رقيب، رغيب، ساقب، ساغب، بقل، بغل، تتقلب، تتغلب، سبق، سبغ، ساق، ساغ، سابق، سابغ، ناسق، ناسغ، باق، باغ. ګوره یو شي ته چې تاسې متوجه شئ هغه دا قاف کې وګورئ، باق، ساق، سابق، ق. ولې؟ ځکه موږ په تجوید کې د قلقلې حروف لرو، قطب و جد، قاف، طا، جیم، دال. قاف، طا، جیم، دال. دا چې هر چیرته راشي دا باید یو آواز ولري، قلقله چې ورته وي. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هو الله احد، احد غلط، الله الصمد غلط، الله الصمد د. ولی؟ ځکه چې د قلقلې حروفونه دي، قطب و جد. یا تبت يدا ابي لهب وتب، وتب، وتب نه، وتب. با د قلقلې د حروفونه ده. ما اغنى عنه ماله وما كسب، كسب، كسب نه، كسب. سيصلى نارا ذات لهب، لهب. قلقلې حروف دي، نو ځکه قاف هم سبق، ساق، سابق، ق. طا، جیم، دال، قطب، با، جد. دا حروف چې دي دا د قلقلې د حروفونه دي. التدريب الثالث استمع واعد. دا آیتونه دي، دا یو دو آیته زه وایم او نور به تاسې خپله ځان سره تکرار کوئ، یا که تاسې سره آډیو کلیپس وي هغې نه کولی شئ دا چلان کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دلته دا د غین قاف او د غین تلفظ چې دی دا باید داسې وشي چې مقابل لوري پوه شي چې تا د غین تلفظ وکړه. ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور يغرنكم یعنی دا د غین حرف ټول حروف باید صفا وویل شي، خو دلته درس د غین دی نو ځکه په دې کې باید غین ډیر واضح شي او زموږ ټول تمرکز چې دی باید په همدې حرف وي. 152 نمبر صفحې ته انتقالیږو، خو انشاءالله د 52 صفحې ته به بله ورځ انتقال شو. نن لپاره هم دومره درس بس دی، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.